یوه ښځه مېړه ویلې کور ته لاړه ورور ته یې وژړل چې زه یې داسې وویلم هغه راغی پیغمبر علیه السلام ته یې عریضه وکړه ما خپله خور دته ورکړې دي ده مې اکرام و عزت کړی دی اوس د ما د خور سره ظلم کوي دی ویلی نبي علیه السلام ورته وویلې قصاص به تر اخلو چې مثلا دا یوه چپېړه ویلی اوس به مېړه یو چپېړ ویلی چې نبي علیه السلام دا فیصله وکړه دی روان شو اوس بل سړی به راغواړي هغه خاوند یې دغه ښځې بېرته نبي علیه السلام غږ چې کور راوګرځئ ما فیصله یوه وه د الله اراده بله و جبرایل امین راغی وحی نازله کړه سړی په خپله ښځه نه ویل کېږي ولې د ښځې د ټول عمر نفقه په مېړه ده جامه یې په مېړه ده خدمت یې په مېړه ده د دې د تربیې کار هم په مېړه ده اوس نو دغه ښځه کله بد اخلاقي کوي د اصلاح کار یې مېړه ته سپارلی د اصلاح اوس څو صورته دي اولا لرګی مه اخله نصیحت ورته وکړه د خدای پاک د عذابونو یې وډاره کړه د مېړه حق ور وپېژنه نبي علیه السلام یې د مېړه په ښځو دومره حق ده که ما د الله نه سوا بل چاته اجازه کړی چې سجده ورته وکړي ما به ښځو ته ویلي چې خپل مېړه ته سجده کړي کومه ښځه چې مېړه ته راضي وي چې مړه شي الله ته راضي ده چې مېړه ته ناراضه و الله تعالی ته ناراضه ده کومه ښځه چې 5 وخته لمونځ کوي روژه نیسي د زنا نه ځان ساتي او د خپل مېړه اطاعت کوي فرمانبرداري کوي چې مړه شي د جنت په هره دروازه چې ننوځي جنت ته د الله د طرف نه ورته اجازه ده خو که یا لمونځ نه کوي یا روژه نه نیسي چې د الله حقوق دي یا زنا کوي او یا د مېړه اطاعت نه کوي د الله ورسره وعده د جنت نشته یو وارې به عذابونه په تېرېږي بیا به ځي جنت اوس نو اوله خبره دا ده چې داسې په تکلیفو یې خبره که په عذابو یې خبره که نصیحت ورته وکړه که په دغه نه شوه اصلاح بیا ځان ته مرور کړه مقاطعه ورسره وکړه خبرې مه ورسره کړه یا کوټه کې تر ګوښه شه یا په بستره کې تر ګوښه شه یا شا ور وګرځوه خبرې مه ورسره کړه لکه زر ته چې د ظرفیت خبره راغلې فلم او ضاجع که په دغه نه شوه اصلاح بیا یې ووایه خو په ویلو کې به بیا احتیاط وي نبي علیه السلام یې څوک د خپله ښځه داسې نه وایي لکه غلام چې وایي اوس ګورې غلام خو په اصل کې کافر و د نیولی د یو سره د خپلوي تعلق نشته نو زړه یې نه پسوه چې هغه خلک لږ ډېر وایي داسې ښځه مه وایي لکه غلام ولې سهار د لرګی ور واخیست ویې بېګا د شوق ورته وشو بېرته به بیا دې ته ور مجبوری نبي علیه السلام یې مخ ته به یې نه وایه بدشکلکه یې به یې نه چې مخ ته کښین واوړي مخ مجمع د انوارو ده د حیوان ویله مخ ته ناروا دي نو مخ ته به یې نه وایه نبي علیه السلام یې ویلي به یې خو عیبناکه کوي به یې نه چې سر مات شو لاس مات شو پښه ماته شوه داسې ویل چې څرمن وسوځي دا پوستکی غوښه وخوږېږي د دې اصلاح ورسره راشي خو عیب نشي تر جوړ که په دغه هم نه شوه اصلاح اوس نو یا حاکمانو د وخت امیر ګوره د دغه مسؤل ده چې د خلکو د کورنیو په حال به هم ځان خبروي اوس چې قاضي صاحب امیر صاحب ته په دوی پوه شوې چې دغه دوه ګزاره سمه نه سره کوي نو یا وایي خطاب یو حکامو ته ده نو بیا د میړه د خاندان یو سړی هغه میړه ته ورولېږئ د ښځې د خاندان یو سړی ښځې ته ورولېږئ چې ورشئ تاسې دوه د دوی په منځ کې صلح وکړئ د دوی د خاندانو خبره ځکه دا وایي سړی د خپلو خپلوانو په حال ښه خبر وي نو سړی به د سړي په حال ښه خبر وي د ښځې خپل به د ښځې په حال ښه خبر وي د خپلې خور ورور اخلاق سړي ته خپله معلومېږي یا قریبانو ته اشاره ده کله د ښځو پلار ته شکایت کوي نو پلار ګنۍ او خسرګنۍ په جنګو سره اچوي نو تاسې زر لرګی مه اخلئ یو وارې ورشئ پوښتنې وکړئ چې ګرمه په چا کې ده هغه باندې د ګرمې غږ وکړئ د اصلاح کوشش وکړئ که اصلاح نه راتله
بیا د خلع تجویز ورکوي که په ښځو کې بد اخلاقي وه ښځې ته ووایي چې بیا نو مال بېرته ورکړه چې تا طلاق کړي که په سړي کې بد اخلاقي وي بیا سړي ته ووایي یا به ښه ژوند ورسره کوي یا یې طلاقه کړه خلع نه دغسې طلاقه کړه ځکه د دې طرف نه خو نشوز نشته خو که دغه ثالثانو اراده دې جوړې وه خدای جوړه راولي یا د دغه مېړو د ښځې رښتیا اراده دې جوړې وه چې ثالثانو ته اختیار ورکوو خدای پکې دې په مابین کې جوړه راولي جوړه څه معنا دا نه معنا چې بقا اصلح فیصله خدای راولي که د دوی په منځ کې بقا نیکه وه خدای د ثالثانو زړو ته دغه ورورځوي چې دوی ته فیصله د پاتې کېدن سره وکړي او که د دوی په منځ کې د بیلتون خیر و د خدای پاک په نس الله به یې زړه ته هغه ورورځوي چې یاره دغه مېړه او ښځې ګزاره نه سره کېږي خلع وکړي طلاق ورکړي و چې الله دا اختیار ورکړو د ویلو اختیار یې ورکړو چې مېړه جګ شي ښځه ووایي بېرته مېړه بیا ولې په قصاص شي دا د وخت قاضي دا امیران حدود اختیار خدای پاک دی ته ورکړی اوس قاضي اډر وکړو چې د دغه غله لاس پرې کړه د ده مال خو یې نه ده وړی مال خو یې پردی وړی د قاضي لاس په پرې کېږي بېرته سړی قصاص کا مړې کا دی په قصاص کېږي چې شریعت حق ده ته ورکړی نو مېړه ته چې شریعت حق ورکړی بیا بېرته نو دی نه پوهېل کېږي بیا نو حق معنا څه شوه پلار د دې اولاد سرپرستی د ده د کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته اولاد بې لارې د ویو بېرته پلار په ویل کېږي د استادان او شاګردان پیران او مریدان دغه کې خو بله ګزاره سره ولیکو کنی د تربیې حق چې د چا وي هغه یې ویلی شي هغه یې ویلی شي دا تحذیر دا راغلی ده که نه خو دا داسې ځای کې شرعي حد نشته هلته نامناسب حرکات دي لاس دورې ویلم راغلی دي دا تعذیران یو چپالاخه ویلم راغلی خوشک هم راغلی بېرته چې چا ته یې وارد حق شریعت ورکړي په هغه نه بېرته قصاص بیا نه اخیستی کېږي الرجال قوامون خو ظلم به هم نه وي اول نبي علیه السلام د نیک اخلاقۍ تربیه خبره شروع کړه چې ښځو سره ښه ګزاره کړي وایي ما په کور په کار کې خدمت ورسره کویه دا د نیک اخلاقۍ او د نرمۍ سبقونه یې چې ورکړه صحابهو ته په کور کې ارامي جوړه شوه ښځو بد اخلاقي شروع کړه چې ښځو بد اخلاقي شروع کړه نبي علیه السلام ته د دغو شکایت وشو نبي علیه السلام بیا د څه ویلو اجازه وکړه په ویلو کې بیا تعدا شروع شوه ښځه به راغله د نبي علیه السلام بیبي مبارکې ته ام المؤمنین ته یوه ښځه راغله د خپلې ډډې ورلوچې کړې کالي یې شنه وه نبي علیه السلام چې بیا راغی ورته ویې چې ښځې کالي د دې د ډډې د کالیو تکې شنې وې د کالیو رنګ هم شین و خو د څرمنې رنګ یې تر هغه ډېر شین و بیا دا شکایت ښځو راوړه د نبي علیه السلام کور ته به شکایتونه راوړه نبي علیه السلام بیا وویل چې او خلکو تاسې نه ما کور ته شکایتونه را روان دي دا د خدای منځي دي یا الله مخلوق ته ظلم مه ورسره کوي اوس نو که ډېره نرمي کې توسع کې ښځه بد اخلاقي کوي که ډېره اجازه کې کله سړي بد اخلاقي کوي نو متوسط الحال حال شریعت د هر یو دپاره حد ذکر کړ ښځه اول نصیحت وکړه بیا تر خفه شه بیا چې نه کېده نو بیا یې لږ ووایه بیا یې لږ ووایه چې اصلاح شي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه وی په یو سړي د خدای رحم وکړي چې کوچینه یې تیاره زړولي چې ښځه یې ویني چې بیا مې وایي بیا اصلاح کېږي کنې دا د ګډې پوښتنې پیدا دي دا نه اصلاح کېږي دا نن چې دوی د حقوق نارې کوي چا په ښځه مزدوري کړې چا ښځه مسافره کړې ده د وطن یې شړلې ده مزدوري سړی کوي مسافري سړی کوي دې ته یې خوري چې خوره او چې که حساب مه منه خو دا په دغه بیان نه ده راځي ازادي غواړي ازادي غواړي څنګه ازادي چې تا شپه په لاهور کې د ښځې شپه په کاغانه کې دا غواړي دا اوس د دوی حقوق دي دا خو حقوق نه دي دا خو بېحیایي ده شریعت دوی ته عزت ورکړی ټول عمر یې نفقه په چا ده اشرف علي تنوي صاحب لیکلي دي وایي د ښځو د عصري علومو ته تعلیم ته څه حاجت ده دا روانه ده ولې د عصري علوم خو د دې دپاره کېږي چې نفقه سړی په وګټي نوکري پیدا کړي وایي تر څو چې ښځه واده نه وي نفقه یې په پلار ده
چې واده شو نفقه یې په میړه ده دې نوکري ته مزدوري ته څه ضرورت ده دې وایي نوکري ته څه ضرورت ده خو دوی بد اخلاقه وي نو شریعت حدود ذکر کړ الرجال قوامون علی النساء سړي حاکمان مقرر شوي دي په ښځو باندې بما فضل الله بعضهم علی بعض په سبب د هغه څه چې فضیلت ورکړی د الله تعالی ځینو ته چې نران دي په ځینو نورو چې ښځې دي قوت جسمانی روحاني عقلي تدبیري شجاعتي هر څه په د باندې انسان ته نارینه ته خدای پاک فوقیت ورکړی په ښځه بل طرف ته وبما انفقوا من اموالهم په سبب دغه چې لګوي د مال د میړه ده ورکوي ټول عمر ښځې ته ښځې ته خپل مهر خپل ورکړی هغه د خپلې ښځې ده او چې جمعه سره کوي خواهشات د دواړو پوره کېږي اولاد د دواړو ده نفقه یې په میړه ده خو چې میړه ته سره داسې احسان کوي حکم دا د من لم یشکر الناس لم یشکر الله چې د بنده شکر نه کوي ادا د الله شکر نه شي ادا کولی چې مور او پلار د تا سره احسان کوي د هغو شکر واجب ده خو چې میړه احسان کوي د ده شکر هم واجب ده فالصالحات سړی خو فوقیت ده خو ښځې دوه قسمه دي نیک عمله ښځې بد اخلاقه ښځې د نیک عملو ښځو الله صفت کوي د بد اخلاقو لیار ذکر کوي چې اوس مو وویله چې نصیحت خفګان څه ویل ثالثا اخر بنونی طلاق وي فالصالحاتو نیکې ښځې کومې دي قانتات حکم منونکي دي د خپلو میړو یو غټ صفت په دې کې حافظات للغیب بل دوی ساتونکي دي په غیاب د میړو کې څه شی لره ځان او مال د میړه لره د دې ټول منافع د چا دي د میړه دي نو دا د میړه په دغه امانت کې خیانت نه کوي د پردیو خلکو سره خبرې نه کوي د پردیو خلکو سره ملګرتیاوې نه کوي د پردیو خلکو سره زناوې نه کوي د میړه حق ته په دې باندې دا ټول امانت د میړه دي میړه په سفر ووت مال دې ته یې ښایي دا د هغه امینه ده دا د دې سره امانت ده د هغه حفاظت کوي خرچې بې ځایه نه کوي حافظات للغیب ولې بما حفظ الله په سبب د هغه حقوقو چې الله ساتلي دي خو ښځو ته الله نرانو ته په ښځو فوقیت ورکړی په ښځې دا اطاعت ضروري کړی نبی اسلامي د دنیا په نعمتو کې ښه نعمت مرأه صالحه ښه ښځه ده په ټولو نعمتو د دنیا کې لوی نعمت هغه نیکه ښځه ده خو نیکه ښځه کومه ده په بل حدیث مبارک کې وایي نیکه ښځه هغه ده چې ته یې نفس ووینې تا ته په لیدلو خوشحالي پیدا شي ګوره خو چې د زړه محبت وي د محبوب په لیدلو زړه ته خوشحالي پیدا کړي یو دوم چې امر ورته وکړي دستي اطاعت کوي دریم چې ته په سفر لاړې د ځان او د مال حفاظت کوي دا علامې دي ښې ښځې نیکه ښځه د دنیا په نعمتو کې ښه نعمت ده خو نیکه ښځه چاته وي چې په لیدلو یې خوشحاله کېږي چې امر ورته وکړي دستي اطاعت کوي چې ته په سفر لاړې بیا د ځان او د مال حفاظت کوي نبی علیه السلام یې ښې ښځې د قریشو دي دا تاسو نکاح کوئ ولې په دوی کې ډېرې دوی ښې خوبایي دي یو په هلکانو په اولاد شفقت ډېر کوي دوم د میړه د مال سره احتیاط ډېر کوي ښځه چې یو وارې رښتیا عقل ولري دا چې یو وارې واده شوه دې کور اوس د پلار کور بلل کېږي که دا د میړه کور پلار ته چې ځي د میلمستیا په صفت ځي اوس چې ټول عمر دا کور شو چې میړه خوار شي د هغه د مال سره احتیاط نه کوي خواري اثر به چا ته رسېږي دې ته به رسېږي که نه خو چې د دنیا د میړه ختمه شو خو دا به بیا لوږې تېروي دا به مسکنت تېروي اولاد به خوارېږي اولاد به مسکنت و فقر تېروي چې ښه ژوند وکړي میړه خوشحال وساتي دې زړه به هم ټول وخت خوشحال وي که په هغه کور کې بد اخلاقي کوي د دې عمر به هم ټول زړه خورنی وي
ځکه بل کور خو دې نشته، دا کور د دې دا کور د دې. حتی یو مسله ده، زه خو مفتي نه یم، خو موږ ورپام نه یې دا خبرو ته. خور لور واده شوه، کور دلته و، مخکې دلته وه، دا مقیمه وه، خو دلته زیږېدلې ده. د پلار کور په منصره کې ده، لور یې واده کړه پېښور ته، د سفر انداز ده، 88 میله لرې واده کړه. دغه لور چې بېرته د پلارګنۍ کره راغله، د 15 شپو نیت یې نه و، کم تر یوانې دلته کولی، لمونځ به څنګه کوي؟ لمونځ به مسافرانه کوي. او ډېر خلکو د خبرې ته بیخي پام. تاسې فکر ده دا خبرې ته مو ورپام وتروسه. ښځه د راغله، لور د راغله، وایي د پلار کور مې د خپل کور مې ده، دا یې دې اوس خپل نه ده، دې کور هغه شو، هغه خپل ده. دا لوی اولاد د مور پلار تابع نه بلل کېږي، د هغو خپل وطن خپل بلل کېږي. بالغ اولاد د پلار په نیت باندې نه مقیم کېږي. دې وطن اصلي بدل شو، که دا وطن اصلي بدل شو چې سړی دغه وطن نه کډه بار کړي، دا خپل جایداد یې دلته و، وطن یې دلته و، دغه ځای پرېښی، کور یې جوړ کړو په پېښور کې، نور هلته اوسېږي. چې بیا منصرې ته راځي، مسافر ده که مقیم ده؟ وطن اصلي په وطن اصلي باطلېږي که نه؟ ښځې وطن اصلي بدل شو، دې وطن هغه د مېړه وطن شو. اسکنوهن من حیث سکنتم، الله وایي تاسې به دوی هلته اوسوئ چې تاسې اوسېږئ. نو چې پلار کره راغلم مېلمانه ده، که د 15 شپو نیت یې نه و، کم لمونځ به مسافرانه کړي. که چې ډېر کور هغه شو، دغه یې کور نه ده، خو په هغه کور پورې ذاتي زړه خوړل پکار دي، په هغه اولاد پورې، په هغه مېړه پورې، په هغه خدمت پورې د کور آبادي دې کوي. خو چې بیا کله ښځې د دغه خبرې سوچ و فکر نه یې ورسره، پردی بولي، د مېړه کور پردی کور بولي. د پردي کور سره د پردي عنوان باندې زندګي کوي، ټول عمر ذاتي دا موبایل ډکول به خوري، زړه خوړي نه به وي، خفګان به وي، جنجال به وي، ټول عمر د مېړه زړه هم خوري کړی دی، ډېر هم خوري. خو دغه نقصان د عقل ده که نه؟ خو بیا کړی دي، بیا کړی دي، بیا کړی. دا خو هغه نیکې ښځې هغه دي. واللاتي تخافون نشوزهن، او هغه ښځې چې تاسې د دوی د سرکشۍ بدګذرانۍ نه ډارېږئ، چې بد اخلاقي کوي، دغو سره بیا څنګه ګزاره کوي؟ فاعظوهن، اول نصیحت کوئ دوی ته چې ګورئ جهنم عذاب ته ځان مه برابروه، د خدای قهر و غضب ته ځان مه برابروه. که په دغه نه شوې اصلاح، واهجروهن فی المضاجع، بیا په بستره کې ځان ته مرور که، شاور وګرځه او مه ورسره غږېږه. د هجران 2 صورت دي، یو دا چې کوټه پرېږدي په بیټه کې تر ویده شي، یو دا چې اننې په خپله کوټه کې تر مرور شي. دا د ننې په کوټه کې مرورتوب وایي په دې ډېر لوی سخت ده. هغه کوټه چې پرېږدي چې تا نه ویني، دومره درد بیا نه ورته وي. ځکه نبي علیه السلام هغه اسانه لار غوره کړه، چې یو وارې خفه شو بلخانې ته تر وخوت، یوه میاشت خپله ښځو ته نه ورتله. دغه ډېره د زجر والا وایي دغه ده چې وینې دي او خبرې نه وي ورسره، زړه یې درته ډېر ځورېږي. واضربوهن، که په دغه نه شوې اصلاح، بیا یو څو لښتې ورکړئ، یو څو لښتې بیا ورکړئ، ویې. خو که بیرته اصلاح شوه، غاړه یې کېښوه، بیا نو هسې بهانه مه غواړه، وچ پوچ یې ته مه ځوروه. فإن اطعنکم، که دوی اطاعت وکړو د تاسې، فلا تبغوا علیهن سبیلا، بیا مه لټوئ تاسې په دې باندې څه بهانه د ضرر او د اذیت، چې هسې بهانه ورته غواړئ نو بیا یې ویې. ان الله کان علیا کبیرا، ولې هسې بهانه مه ورته غواړه، الله په تا ډېر عالي ده. ته په خپله ښځه ډېر قدرت لري که الله په تا ډېر قدرت لري؟ دا ښځه ظاهره د تا ده، خو مخلوق د الله ده. د ده پوښتنه به بیا الله کوي، الله به د تا نه انتقام اخلي. کبیر ډېر لوی ده په ټولو شیانو باندې. وان خفتم شقاق بینهما، که ویرېږئ تاسې ای حاکمانو د مخالفت په مابین د دغه ښځو کې چې روزانه جنګ و جنجال ویل کول ژړا او فریاد دي، نو فابعثوا، بیا ورولېږئ حکما یو ثالث من اهله، د خپلوانو د سړي نه، و حکما یو ثالث من اهلها، د خپلوانو د ښځې نه. ان یریدا اصلاحا، که دغه مېړه او ښځه رښتیا جوړښت غواړي،
دغه دوه ثالثانو ته اختیار ورکړي یوفق الله بینهما الله به جوړښت راولي د دې په مابین کې خو جوړښت په هغه طریقه چې هغه دې ته مفید وي که په بېلتون کې وي خدای پاک د یو ثالثانو خولې ته غورځي چې یاره سره بېل کړي او که په ګډتوب کې وي نو بیا دا ورغورځي چې یاره سره ګډې کړي ځکه ان الله کان علیما خبیرا الله علیم او خبیر ذات او دومه معنا ان یرید اصلاحا که دا ثالثانو رښتیا اراده دې جوړې وه طرفه یې نه کوه چې د میړه خپل د میړه طرفی کوي د ښځې خپل د ښځې طرفی کوي نه رښتیا یې جوړه وه خدای پاک د میړه او د ښځې په منځ کې جوړه راولي چې دی فیصله ور وکړي هغه بیا قانع کېږي دا نن سبا اکثره مرکې چې نه جوړه نه راځي دا ثالثانې په کثرت وښیي ځکه دوی ته روزانه ګټه وي پکې روپۍ یوه مرکه 3 میاشتې نه خلاصېږي 4 میاشتې نه خلاصېږي جوړې اراده شته نه په کس جنګول دي خبرې دي چې هغه د خرچه پکې ډېره شي چې جوړه څوک غواړي الله جوړه راولي